د جادو مبارک کې اخرینی درس کې موږ د جادوګر علامات او بعض هغه قباحتونه د هغوی هغه موږ بیان کړي او جادوګر پسې راتلو حکم دا مثلا موږ تفصیلي بیان کړی وه. د هغې نه مخکې درس کې موږ هم د جادو حقیقت او په هغې باندې دلایل او تفصیلي خبره موږ کړې وه او په دې ننني درس کې به انشاءالله د جادو علاج دغه شان چې په انسان باندې پیریان راځي د دې علاج او که وخو نو انشاءالله د بد نظر علاج چې انسان نظر شي د هغې صحیح علاج دی دا به م انشاءالله بیانو. د ټول نه مخکې دا خبره یاد ساتئ چې یو خو هغه علاج دی چې د بیماری د راتلو نه وروسته انسان کوي او یو هغه علاج دی چې د بیماری د راتلو نه مخکې انسان کوي چې الله زما حفاظت وکړي او د بیماری به ما رانه شي. نو هغه دا علاج دی چې ته د دې منځونو خیال ساتي د جمع سره، نارینه به د جمع سره خیال ساتي، زنانه به په خپل وخت باندې کوي. دویم دا چې د قرآن تلاوت ډېر کول. ګوره حدیث کې دا راځي چې رسول سمو چې څوک د سورې بقرې تلاوت کوي نو شیطانانو به باندې وس نه رسي. د عام قرآن تلاوت ډېر کول، د سحر او د ماښام د اذکارو خیال ساتل او د فرض مانځه نه بعد چې کوم اذکاري دا به نه پرېږدي. دغه شان چې کومې دعاګانې راغلي دي په شریعت کې د هر ځای خپله دعا ده او خپل ذکر دی دغه یاد ساتل او په الله باندې مضبوط یقین ساتل چې الله زما حفاظت کوي او د ګناهونو نه ځان لرې ساتل. چې کله د یو څو خبرې په تا کې وي نو د الله په حکم سره به ته د دې مرضونو نه بچي، که هغه جادو دی، که هغه بد نظر دی، که هغه پیریان دي، الله به ستا حفاظت کوي. چې د دې خبرو خیال دې نه ساتو نو بیا شیطانان ستا خواوشا کې ډېر ګرځي راګرځي نو په دې مرضونو کې به بیا مبتلا کېږي. غالبا که تاسو خیال کړی نو د دې جادو ده مسله د پیریانو دا مسله اکثر به بېدینو خلکو باندې راځي. کله نه کله به دیندار هم راتلی شي خو اکثر دا په بېدینو خلکو باندې راځي. ولې ځکه چې هغوی د دین نه لري نو هغوی ته دا مسلې ډېرې راځي. دا اوس هغه علاج دی چې د بیمارۍ د راتلو نه مخکې دی، یعنې په سړي باندې بیماري نه ده راغلې، هغه له پکار چې دا کارونه وکړي چې الله یې د دې بیمارۍ نه ساتي. ښه بیماري په انسان باندې راغله نو د هغې نه بعد بیا علاج. هغه علاج دی د جادو د اثراتو د ختمولو یوه طریقه ده په د انسان باندې دم اچول او دا ټولو نه غټه او اوچته طریقه ده چې په انسان باندې دم واچولی شي او د دې سره الله سبحانه وتعالی د جادو هغه اثرات چې د هغه ختموي. خو هغه دم نه چې د هغې په معنی باندې انسان نه پوهېږي او په هغې کې داسې الفاظ استعمالېږي چې هغه د شریعت خلاف وي یا په هغې کې شرک وي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عوف بن مالک الاشجعي رضی الله عنه، هغه وایي چې موږ به د جاهلیت په زمانه کې د دمونه اچول، کنا نرقي فی الجاهلیه، یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې به موږ د دمونه اچول، څه دعاګانې به موږ غوښتې د الله نه. نو یې موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي چې کیف ترى فی ذلک یا رسول الله ته دغه دمونه مبارکې څه رسول صلی الله علیه وسلم ته وی ما ته دغه خپل دمونه وښایي تاسو به څنګه دمونه اچول. لا بأس بالرقا، په دم اچولو کې څه حرج نشته ما لم یکن فیه شرک، خو دا خبره ساتئ چې شرک پکې نه وي. نو چې شرک پکې نه وي او په دې الفاظو یې سړی پوهېږي نو بیا صحیح ده. نو دا خبره یې د ساتئ. علما وایي چې هغه دم چې هغه مشروع او شریعت د هغې اجازت ورکړی دی په هغې کې 3 شرطونه لازم دي. په هغې کې 3 شرطونه لازم دي. اولنی شرط په هغې کې دا دی چې په هغې کې به شرک نه وي.
لکه اوس یو سړی په چا باندې دم اچي او په هغې کې غیر الله ته چغې وایي لکه یا علي مدد یا فاطمه مدد یا رسول الله مدد. دا قسمه دمونه اچول دا حرام دي او شرک دی. دویم شرط پای کې دا دی چې دا به په عربۍ ژبه کې یا په داسې ژبه کې چې د هغې په معنی باندې انسان پوهېږي. او دا کوم چې کوډګر غونته کېږي او بېدینه او بد اعتقاد والا خلک کښي نو هغوی چې دمونه اچي د هغوی په دمونو باندې څوک نه پوهېږي سمنتر غونته کې وایي. نو دویم شرط هغې دپاره دا دی چې دا به یا په عربۍ ژبه کې یا په داسې ژبه کې چې ته یې په معنی باندې پوهېږي. او دریم شرط به پکې دی چې ته به د عقیده ساتې چې شفا ورکوونکی الله سبحانه تعالی د خدای یو سبب دی. د عقیده به ساتې. او دا سره اهمه خبره یاد ساتئ چې کله هم ته تجربه کوله نو په تجربو باندې الله شفا نه ورکوي. ته به دا یقین ساتئ چې به د قرآن کې الله شفا اچولې ده. نو ته بیا یو څو آیتونه به د مریض باندې ووایه ګوره الله سبحانه تعالی ولا شفا ورکوي. خو موږ خو تجربې کوو که نه، په تجربو کې الله شفا نه ورکوي. اول به ډاکټران وګرځي ښه پیسې هر څه ولګي، بیا د هغې نه بعد چې دی نه په مولوي صاحب پسې او پلاني صاحب پسې لاړ شي او هغه ته وایي چې په ما باندې دم واچوه. نه، دا دې تجربې کوي، په دې تجربو کې الله شفا نه ده اچولې. ته به دا مضبوط یقین ساتې چې الله سبحانه تعالی د دې قرآن د لاسه ماله شفا راکوي. چې کله ستا یقین مضبوطو نو بیا ته ګوره چې الله سبحانه تعالی څنګه شفا درکوي. دا یو اهمه خبره نسه یاد ساتئ. بله یو د فایدې دپاره دا خبره ته کومه چې دا دم اچول دا په یو انسان پورې خاص نه دي، بلکې انسان په ځان باندې پخپله دم اچولی شي. او دا غوره طریقه ده چې سړی په یو پسې ځي او بل پسې ځي او دا قرآن کولاو که زباني ته نه یځي په ځان یې وایه. زموږ د عقیده جوړه شوې ده چې نه د دې بعضو خلکو په خوله کې خاص څه خاصیت دی او د ده په ژبه کې خاصیت دی چې دی ووایي نو ښه ده. دا قرآن راواله به ټول قرآن کې شفا ده او په ځان باندې وایه الله سبحانه تعالی به پکې شفا واچي. دویمه خبره دا ده په دې کې ګوره اجازې نشتي. ګوره دا کم خلک چې دا خبره کوي چې پلاني وله اجازه ورکړې ده او دا پیران دي او دا داسې او دا دغه دا ټولې پالتو خبرې په دې کې هېڅ اجازه نشته. اجازت شریعت ټولو خلکو له ورکړی دی چې چاته قرآن یادي او چاته دعاګانې یادي اوس په ځان دې وایي دا اجازت دی که نه. نو دا د تجارت دپاره دا پاڼې ماڼې راویستې دي چې زه پلانې او پلاني له اجازت ورکوم د دې کار. دې کې اجازت څه شي ته وایي؟ هیر وایي د پلاني خواله ځو د هغه سره په دې کې اجازه ده. د سلفو په وخت کې دین د مشرانو په وخت کې دا قیسې نه وي چې پلاني سره اجازه ده او پلاني سره نشته. خو چې چاته قرآن یادي، چاته اذکار یادي، خپل مسلمان ورته فایده رسولی شي. رسول صلی چې حدیث کې وایي او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه وی رسول صلی چې من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه. تاسو کې چې څوک خپل ورور ته فایده رسولی شي یعنی دم بیا اچولی شي فایده دې ورته ورسوي. نو په تاسو کې چې څوک هم فایده رسولی شي او طاقت یې طریقه وله ورځي نو ودې کې دې کې رسول صلی خدا نه دی ویلي چې چا سره اجازه وي هغه به دم اچوي او چا سره اجازه هغه به قرآن وي، چا سره اجازه هغه به ذکر او دعاګانې وي. دا په اصل کې د تجارت یو لارې کولاو کړې ده. که داسې تا ته ووایي چې هر سړی په ځان باندې دم اچولی شي بیا ته دغه اجازې وله خواله ورځي بیا خو یې نه ورځي که نه، اجازه دې وله تاسو نس کړه ټوله. نو دا په ځان باندې په خپله دمونه اچوي. بل ستا د مور پلار دی، ستا رور دی، ستا خور ده، دوی ته وایي په ما باندې دم واچوه. دی به لازم په یو کس پسې ځي. خو بیا به عام مولا پسې نه ورځي چې کوم جومات کې مثال کې نږدې مولا هغه پسې نه ورځي، نه په داسې مولا پسې به ځي چې د هغه سره څه اجازه وي. په دې کې اجازې نشته. موږ سره چې اجازه ده چې لړم چا له ټک ورکړي نه د هغې اجازه موږ سره ده. دا پکې بیا خاص اجازې راوځي د دې لړم ځان له بیا د هغې دم یو څه الفاظ چې کوم وي نه د قرآن او نه د حدیث او نه دغه ذکر په شریعت کې راغلی. چاته یاد دی؟ هیړه بل
بیړبل غاڼې جبل اوس دا ګوره دا دم دی هیړبل بیړبل غاڼې جبل دا اوس د کوم ځای دم دی دا په قرآن کې دی دا په حدیث کې دی دا په کوم ځای کې راغلی دی د صحابه کرام ویلی دی دا قسمه دمونه حرام دي چې لږ ساعت مخکې ما خبره وکړه بل چاته یاد دی دا به کوم وي ته ته یاد دی د تور مار مار د چمچمار مار مار د خامار مار د خونې سټونه د تورتاجي بابا په غاړه دا چې ماری و چې راغلی خدا ته به پتا چوله سده به و د تور مار مار د خامار مار چمچمار مار او که خونې د سر د انسان څه شو نو د تورتاجي بابا په غاړه دا زمونږ معاشره ده او دغه اجازه ویلې دي بل چا ته صدم یاد دی ایاکم وترانی وتراکم وترکم چرو برانی ده دغه اجازه ولا کار دی بعضوی موږ سره وي خاص اجازه ده چې لیونی سپی دی و چې دغه موږ سره خاص اجازه ده د لیونی سپی موږ سره خاص ده څوک وي چې مچۍ دی و چې دغه موږ سره خاص ده او څوک وي چې د ماشوم جبې وشي نه دغه زموږ سره خاص ده او د ځان نه خاص کړي دی او تجارت روان دی اجازه دی او کته وبره دا ټولې پالتو خبرې او دا قسمت دمونه د په شریعت کې سره شتینه د کم چې اوس منګه وي او د رونو ذکر کو دا د سې دم دی په کوم ځای کې دا راغلی دې قسمه خلکو نه بزان لري ساتي لنډه دا چې ما دا خبره کوله چې د دې خبرو څه اصل نشتی چې پلانی سره اجازه ده او د شیخ سره بیعت کړی دی دا ټوله ګمراهي ده دا دم اچول د الله نه سوال کول دي دعا غوښتل دي کنه او الله سوی وقال ربكم ادعوني استجب لكم او تاسو رب دا ویلي دي چې زمانه دعاګانې غواړئ ما ته سوالونه کوي زه به ستاسو سوالونه قبول کړم دا ټول د الله ویلي ځغنه دي چې پلاني سره اجازه غلبه ورکوم نو یو طریقه د جادو د ختمولو دا شو چې ته د انسان باندې دم واچي او دا ټول نو چې طریقه ده دویمه طریقه ده چې دغه جادو زه انسان معلوم کی چې دا په کوم ځای کې کېدی شي معلوم شي کېدی شي معلوم نشي خو کوم معلوم شو یو خدای دغه جادو برو بس کولا او بیک نور مونږه د خبر په مخکینی درسونو کې کړي و چې د قران کې الله دې سره چول دي کې د جادو غزير معلوم نشي خو الله به د جادو غسرات سکی اب ختم کی حکم بالفرض معلوم شو لکه پر رسول الله باندې جادو شی مونږه خبره ذکر کړي و کنه پر رسول الله باندې جادو شی او غبیا رسول الله سلام غزه الله سبحانه وتعالى رسول سم تو خو به رسول سم کولاو کو یی کوی ته گزار کو یی وسې زوغه اجادو چې کوم درېمه طریقه ده چې انسان بس دوايان استعمال کی لکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری کې دا حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوه لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل وبه حدیث کې راځي من تصبح 7 تمرات عجوه چې کوم سره هر سحر ودانی کجوري خوري عجوه معروف کجوري چې دا کجوري سو خوري ودانی هر سحر نو الله سبحانه وتعالى به د حفاظت کوي زهر او جادو به د نقصان نه رسي نو دا یو طریقه شو یو علاج شو دغه شان دا یو علاج دی چې و پانی د بیرو رواخلی او هغه میده کې او به وبوته واچي او داغینه بعد آیت الکرسی پیوه د اخرنی درې سورتونه پیوه او بیا دغه وبو باندې چې د انسان ولم به د دې د لاسم الله سبحانه وتعالى د جادو هغه اثرات ختمي دغه شان یو طریقه د جادو د ختمولو دا چې په کم زیبانی د جادو اثرات ښکاری اغه زیله حجامه وکي حجامه د چې دغه زیله وینه وباسي نو کې دې شي د وینې وته سره کې دې شي د وینې وته سره دغه بد اثرات چې کم دي د جادو هغه شي هغه ختم شي او په دې وینه کې د جادو هغه خباثت هم ختم شي او بعض کتابونو کې د روایت راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم
باندې چې کله جادو شو نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل سر حجامت کړو. رسول صلی الله علیه وسلم په خیالاتو باندې اثر کړو. هغه موږ خبره ذکر کړو. نو په خیالاتو باندې چې انسان اثر وشي د سر سره تعلق ساتي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د سر حجامت وکړو. حجامت دغه حجامت تنوي د چې ګیره خري. حجامت مطلب یعنی خکر لګول نه وینه وسته دی وزینه. نو بدی کوم الله سبحانه وتعالی شفا چولې ده. بیا کوم سړی چې علاج کوي د دې لپاره یو څو خبرې اهمي دي غزان سره یاد ساتي. اولنی خبره ده چې د کوم سړي خواله تزي علاج لپاره چې د عقیده د سلفیت عقیده او د عقیده د قران او د حدیث عقیده په دې کې د توحیدی چې ست عقیده او ست منهج خراب نه کی. نو کله چې ته په دې سړي په سلار چې هغه خپل عقیده خراب ده نه ستغه به خراب وي. لکه د دمونه چې لکسات مخکې ذکر کړی شو دا ټول د خلکو دمونه چې هغه عقیده د سره شتینه او د چا عقیده چې رب العالمین مضبوطی نه غنه دمونه بچا باندې دي چې نه د منی هغه. ناولنی خبره ده چې دغه سړي عقیده به برابرۍ او په دې کې به توحیدی. دویمه ده کوم سړی چې علاج کوي دغه به د مضبوط عقیده چې د الله د کلام اثر کوي په پیریانو باندې او په شیطانانو باندې. ملک صاحب مخکې وی کنه چې تجربه بنیت بینه کې خو مضبوط یقین بساتی. بل خبره به دا ضروری ده چې دې سړی ته د پیریانو او د شیطانانو په باره کې سنه علمي. نو کوم مثال کې په سړی باندې پیریان مسلط شي وي او پیریان خبري شروع کی نه دی به مخې ته سبق کوي سبق نه کوي د پته نشته. نو دا خبره لازم ده چې د پیریانو او د شیطانانو په باره کې لازم سنه علمي. بل دا خبره مستحب ده چې د واده شوی چې واده شوی نه دې کې زنانه خو لري شي علاج لپاره نو د حرام کار طرف ته به د سوچ نه زی. دا غوړه خبره چې کوم سره علاج کوي چې د واده یو دا خبره بګی دا چې د ګناہوں ځان لري ساتي. چې کله د ګناہوں ځان لري ساتي او الله ډیر یادې د الله ذکر کوي نو الله سبحانه تعالی به د جبه کې او د په دې دم کې به الله سبحانه تعالی چې برکت اچي. دا سره اهمه خبره چې څومره وسړی دینداري او الله سبحانه تعالی ته نږدې د دومره د دم هغه اثر پکې چې الله سبحانه تعالی. بل خبره دا اهمه خبره ده چې نیت به خالصي چې د زړه چا رضا لپاره کومه د الله سبحانه تعالی رضا لپاره کومه. او نن سبا خو د خلکو تجارتونه جوړ کړي. پلاني زی تور شاغه پلاني زی تور شاغه 500 روپۍ لري او پلاني 600 روپۍ لري پلاني 1000 او قسم شي نه راوتی په انټرنیټ په تاسو لري دغه دمونو د طریقې او د بوتلونو وې سرونه کولاو کې د دې ځګ سپیکر کې لګي او هر سړي بوتل نه سر کولاو کړي یو چوفو کې د ټولو تلش او هر سړی د کم ځبانی چې دغه تکلیف د باغ زیدي لاس کې دی د بلګي او باز پکې دمونه چې په ټلیفونونو باندې او څوک لګي دی په انټرنیټ باندې علاجونه کوي. ټول تجارت دی. هیڅ د نیت نشته چې الله راضي کوم یا په دین نه لګي چې مسلمانانو سره مرسته کوم. مسلمان باندې تکلیف راغلی د سره منډه هیڅ خبره نه کړي ته صدر کې ته د غوالي تاسو خبره نه په دم باندې پیسې غسته د جایز دي. خود دین دې تجارت جوړول چې هغه ته به ریټونه کې دی او غریب سړی راشي هغه د غزینه شړی او هغه علاج نه کې دا مطلب چې دې سړی نیت د الله د رضا لپاره نه. نو چې څومره یو سړی دینداري دومره به د په دې علاج کې الله سبحانه تعالی اثر اچي. چې څومره ته رب العالمین ته نږدې وي دومره به ستا په دې علاج کې چې اثر. دا غینه بعد به دا خبره ده ساتي د علاج کولو نه مخکې یو څو کارونه لازم دي په هغه انسان باندې کوم چې علاج کوي د دې سړي چې په هغه باندې جادوي او یا به پیریانی. اولنی خبره ده چې کوم ځکه چې دی ناسي هغه به دسی زی چې الته مثال کې تصویران نه سپی بګی نه چې ملائک خو د کم سے کم راځي کنه دنه او دا فرق دی په کوډګر کې او په صحیح مسلمان کې چې ته دغه خو لور شي علاج د پاره نغه په یو خولي کمره کې نه شي کې دي شي په جمعات کې نه شي خو په مزدار ځکه بناسي او په دې کوډګر او په دې تعویذونه ولا بس چې ورشي نو دوی په تور تیار کې نه شي. اکثر به کې تصویران جوړن کړي یا به اډو کې جوړن کړي
یا به پکې لوګي خیږي یا به څه عجیبه عجیبه لیټونه لګولي یا سور یا شین څه عجیبه عجیبه لیټونه لګولي نو پوه شي چې دا خبیث انسان دی نه ځان لرې ساتئ. ناولنې کار دا دی چې د کوم ځای کې چې ته ناست یې دا داسې ځای چې کم سے کم ملایکو ته دننه راځي که نه. دویمه خبره ده دپاره دا پکار ده چې اولنې تپوس د دې مریض نه به دا کې چې کوم تا پسې علاج له راغلی چې تا سره تعویض څه شی غوښتي نه که نه. لکه دی وایي چې او ما سره تعویض شتي نو بیا دا علاج په تا باندې اثر نه کوي. دا تعویض به لرې کې ته به یې ګوره چې الله سبحانه تعالی څنګه شفا درکوي. نو دې کې به دا فایده وشي چې یو خو کیدای شي که د تعویض د لاسه به داسې اثر شي یا به ختم شي. دویمه ده چې عقیده دې وله صحیح کړه. نو دا به ته اولنۍ خبرو کې چې څه شی خو رښتینه تعویض دی نه ما سره نشته کور کې خو دې څه نه دي ایښودي. زما نه مخکې به چا پسې خو علاج له نه یې تللی که ته د هغه خوا له علاج له تللی او هغه تاله څه درکړي سره سره کور کې پراته خو نه دي که وي چې پراته دي ورته دا به ختمې دا به لرې کې چې دا یې لرې کړو په تا باندې به علاج اثر کوي. دغه شان دا خبره پکې هم ده چې دغه ځای به د سندرو او د ګناهونو نه پاک ځای او چې څومره دا ځای د ګناهونو نه پاکي دومره به د علاج کې الله سبحانه تعالی برکت اچوي. دغه شان چې دا سړی تا سره کینی او کوړمه راشي نو اولنې کار دا پکار دی چې دوی له د عقیدې درس ورکول پکار. دا اوس موقع د ستا خواله راغلی او بیا کیدای ستا خواله رانشي. لکه یوسف علیه السلام جیل ته لاړ نو څو کسانو سره به جیل کیو 2 کسانو سره به جیل کیو. هغوی خوب ولیدو رالو په یوسف علیه السلام پسې او موږ ته د خوب تعبیر وښایه. نه تعبیر نه مخکې هغه هغوی له دعوت ورکو د عقیده. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله. وی اے د جیل مرګرو د یو الله بندگی ښه ده که نه دی ډېر شو الهو او د دې بوتانو د دوی له بندگی ښه ده. نو هغو ته پته ده یوسف علیه السلام ته پته ده چې اوس دا ما ته محتاج دي دې ځکه دوی لازم د تعبیر غواړي خو د تعبیر نه مخکې هغوی له درس ورکو. نو دغه شان دې سړي له پکار ده چې دی اول هغوی له درس ورکړي د عقیدې چې دا مرضونه د الله له طرفه راځي او په دې کې به تاسو غلط علاج نه کوئ چې هغه زموږ د عقیدې خلافي. د هغې نه بعد دا خبر به ورته بیان کړي چې ګوره یو د جادوګر سړي علاج دی او د کوډګر علاج دی او یو زما علاج دی. زه چې کوم علاج کوم دا به د قرآن په طریقې چې په هغې کې الله سبحانه تعالی شفا اچولې ده او دې باندې به هغه دعاګانې موږ وایو چې کومې معروف دعاګانې یا اذکار دي. او کوم خلک چې کوډګر دي یا جادوګر دي د هغوی د علاج طریقه داره دا خبره به ورته واضحه کړي. د هغې نه بعد یو څو تپوسونه به د هغه سړي نه کې په چا باندې چې د جادو اثرات ښکاره کړي. لکه یو سوال دا شو مثال هسې سوالونه خو ډېر دي خو هسې مثال دپاره لکه یو سوال دا دی چې آیا ته زناور په خوب کې وینې هغه وایي چې او زه خوب کې زناور وینم ښه څو زناور په خوب کې وینې او آیا هر پیر لته دغه زناور اینی او که نه ته داسې خوبونه اینی چې ته پې یېرېږې دا ټول تپوسونه به ته کوې ته داسې آیا ته به خوب کې داسې اینی چې ته د یو اوچت ځای نه راولېږې یا ته به خوب کې دا اینی چې ته به یو داسې لار روان یې چې په هغې باندې خلک یېرېږي او داسې به ځي د هغه نه به یو څو تپوسونه نور کوې. لکه مثال شو یو سړی چې ولې دله تپوسونه کوي چې ته زناور اینې او که نه نو اوس یو سړی دی هغه په خوب کې ماران اینی او هر خوب کې هغه 2 ماران اینی او همدغه ماران په مخه اینی. نو د دین انسان دا فایده راوستی شي چې تجربه یي چې دې سړي باندې 2 پیریان مسلط شوي. څو پیریان دي 2 دا به هسې د هغه تجربې نه دا خبره معلوموي. نو دا یو څو تپوسونه به لازم کې په دې کې دا تپوس ګوره نشتي چې ستا د مور نوم هغه څه دی. د مور نوم تپوس د دې مسله موږ په تېر شوي درسونو کې واضح کړې وه چې دا تپوسونه چا کول دا قسمه ګډوډ تپوسونه نو پوه شي چې دې سړي عقیده هغه خرابه ده. دغه شان د علاج نه مخکې مستحب طریقه دا چې سړی چاردام وکړي اودس وکړي ځکه چې پرې اودس کې م الله سبحانه تعالی برکت اچولی او چې دې پاک کینی نو د قرآن به ډېر زیات اثر کوي. دغه شان یو طریقه دا ده چې یو زنانه راشي علاج دپاره په ما باندې پیریان دي یا په ما باندې چا جادو کړی نو ډایرک به د هغه علاج نه شروع کوي چې بس ډایرک او کښېنه او علاج وله شروع کړي
لکه څنګه چې موږ په دې ملکونو کې لیړونه لګېدلي مولوي صاحب یو ورځ خاص کړي د جمعې جمعرات هفتې او دا لرې لرې نه خلک پسې راځي او دا لیړونه لګېدلي دننه ځوان شیر یوازې ناشي او جنکۍ ځي راځي څنګه ورشي به د علاج شروع کړي نه چې کله علاج کوي د زنانان اول به دا نصیحت کوي زنانه ته چې دا به د خپل جسم چې دی پټ کړي د خپل نقاب به مضبوط ساتي ځکه چې کله انسان باندې دم اچولی کېږي او په ده باندې پیریان راشي یا څه اثرات پر ښکاره شي نو کله ټوپونه وایي کله چغې وایي کله ولیږي کله څه او څه نو په دې ټولو حالاتو کې چې دا زنانه بې پرده نه شي او دا ښکاره نه شي دغه شان دا خبره اوس یاد ساتئ چې هغې پورې به د زنانه علاج نه کوي چې څو پورې د هغې سره په محارمو کې څوک نه وي چې کله د هغې سره محارمو کې څوک نه وي نو علاج به ورله نه کوي یو زنانه یوازې راله په ما باندې پیریان دي بس ته دې علاج موږ نه کوو ځکه چې زنانه یوازې د یو سړي سره کینی جدا او دوی یوازې ناستې نه څه د دې څه دغه شو ګرنټي به راکړي چې شیطان د دوی په منځ کې څه غلطه رابطه هم جوړولی شي او دا لازم نه دی چې دوه درې سړي به دننه ناستي هغوی نه دوه درې سړي ناستي هغوی ټول میلاو دي وایي دا ښځه که دننه لاړه نو هېڅ خبره نه که دا یوازې لاړه خو دننه سړي څو دي سړي درې څلور دي نو ښځه او سړی یوازې نه شو وایي نو موږ وایو دننه چې رقم درې څلور ناستي دا ټول میلاو دي لازم به د زنانه سره به محارمو کې څوک وي او دا زما تاسو ته نصیحت دی چې دې زنانو خیال ساتئ او هغو ته نصیحت کوئ چې داسې یوازې نه ځي راځي یو طرف ته او بل طرف ته عقیدې هم خراب شي د دلاسه عزتونه هم خراب شي نو خاوند رور پلار زوی چې لازم ورسره څوکي په هغه ټیم کې دغه شان په کوم ټیم کې چې انسان علاج کوي د یو زنانه نو په دغه ټیم کې ولا نه ده پکار چې پردي سړي هم ځان سره کښېني او پردي خلک هم کښېني ځکه چې په دې کې قسمه قسم حالات راځي چې هغه به تاسو هم لیدلي چې کله به زنانه باندې پیریان راشي د هغې څه حال هغه به تاسو هم لیدلي نو په دې ټیم کې دا نه ده مناسب چې یو پردی سړی هم د ده سره خوا کې ناسته او دی چې دی علاج کوي د هغې نه به چې علاج شروع کړي نه د مریض په دې سر باندې لاس یې ښوده پکاري الا دا که هغه ښځی نو بیا به پې لاس نه ایږدی ښځه به لاس ایږدی نه په ښځه به لاس نه ایږدي او په هغې باندې که ضرورت راشي او وایي چې نه ماله به علاج کې نو په هغې باندې به دم ماچې سره د دې چې نظر به دې کوز ساتلی هغې ته به ګورې نه ستا هغې ته د کتو څه ضرورت نشته نه په هغې باندې لاس یې ښودو ته ضرورت شته او د الله سبحانه وتعالی یره به دې په زړه کې د یو څو ایتونه زه تاسو ته ښیم د ایتونه تجربه شوي دي اوس یو سړی چې هر آیت دپاره به موږ ته دلیل ښیي د هر آیت دپاره دلیل نشته هم بعض راغلي په دلایلو کې خو د هر آیت دپاره دلیل نشته عام قرآن کې الله سبحانه وتعالی شفا اچولې ده او لږ ساعت مخکې موږ سره حدیث تیر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي ما ته د خپل دمونه وښایه هېڅ خبره نه ده خو چې شرک پکې نه وي اهمه خبره څه ده چې شرک پکې نه نو بعضو علماو تجربه کړي لکه یو آیت ویلی په هغه سړي باندې چې په هغه باندې پیریان یا په جادوي الله سبحانه وتعالی شفا ورکړي نو هغه آیت بیا هغه ذکر کوي چې دا آیت وایي په دې کې الله سبحانه وتعالی ډېر اثر اچولی نو هېڅ خبره نه د ټول ناول په داسې بیمار باندې که ته په خپله بیماري او که په بل چا باندې دمه چې سورة الفاتحه ویل سورة الفاتحه کې الله سبحانه وتعالی ډېر اوچت رازونه اچولي دنه په دې سوره فاتحه کې نو یو دا چې دې سوره فاتحه د الله سبحانه وتعالی شفا ورکوي نو سورة الفاتحه د اول نه د اخره پورې ویل دغه شان سورة البقره د اولنی 15 آیتونه په مریض باندې ویل دغه شان د سورة البقره آیت نمبر 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان دوغد آیت دا آیت چې په مریض باندې وي نو دې کې الله سبحانه وتعالی ډېر اثر اچولی دغه شان د سورة البقره آیت نمبر 133 او 134 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية
دغه شان د سورۃ البقره د آیت نمبر 250 نواله 250 پوری آیت الکرسی چې کوم ځای شروع کیږي الله لا اله الا هو الحي القيوم دغه درې آیتونه ویل دي کوم الله سبحانه وتعالى سره چولې د سورې بقره اخرنی دو آیتونه د دې مبارکه احادیث مرغلي دمن بدغه انسان باندې وي دغه شان د سورۃ ال عمران 13 نمبر آیت او 19 نمبر آیت شهید الله انه لا اله او دغه دو آیتونه دغه شان سورۃ الاعراف کې 55 نمبر آیت ته او 55 او 56 نمبر آیت د درې آیتونه د په دغه ټیم کې انسان لپاره چې بده